بسم الله الرحمن الرحیم. راځو مونږه ارکیکیټ سافټویر ته لاړم، آپشن ته، پروجیکټ پریفرنس ته، ورکینګ یونټ ته او ماډل یونټ چې کوم دی. تاسو ما نه پوښتنه دا ولې زه دا دواړه چینج کوم؟ دا یو ورته مهم شي صرف د ماډل نه، دا بل چې کوم دی دا د لیاوټ لپاره دی. لیاوټ سره هلته چې اندازې وي ښه، یعنې دا مې دقت دا ورکړه اوکې مې کړ. راغلم وال مونږ ویلې، ډورم مونږ ویلې، اوس وینډو ویو. لاړم یو وال جوړوم، سیټینګ ته لاړم. سیټینګ نه پس دا مې کلیک ولګول، نو لینک مې کلیک کړ، د وال تکنیس مې 25 ورکړه، ارتفاع مې دونه ورکړه. وال ته چې کوم دی دغه شانتي یو قسم میټیریل یو څه ورته ورکولی شئ. لکه سپوز دا مې ورته ورکړ، دلته مې کلیک ولګول او یو سټریټ وال راته راکړه په څو مترو کې؟ په 3 مترو کې. نو 300 ورته ورکړه، انټر کړه او د 3 سره وګوره دا ما په 3 مترو کې یو وال څه شی کړ جوړ کړ. وال ته د ماربل ورکړه، صحیح ده. په دې کلیک ولګوئ، دې کې تاسو هر قسم ډیزاین دته ورکولی شئ. دلته یو بل ښه، زه یم چې په دې کې ماته یو ډور ولګوه. ډور څه شی ولګوه؟ ډور خو مو ویلې که نه، وینډو ولګوه. ډور مې پرون ډیټیل سره درته ویلې. وینډو ته راشه او په دې باندې کلیک ولګوه. اوس کوم یو ټایپ وینډو پکار ده؟ دا سره د ډیفرنٹ ټایپ وینډوګانې راځي. بیسک وینډو، دا بیسک وینډوګانې دي. بیسک دا وګوره، دا 2 پرتې والا دي، 3 پرتو والا، څو دانې پکار دي، کوم شکل پکار دی انتخاب کړه. یا که داسې وینډوګانې پکار دي، دا وینډو دا یو سرکولر ځای کې لګېږي، دا داسې بهر راوتلي باکس غوندې دا وینډوګانې چې کوم دي، صحیح ده. د دې لپاره چوکاټ جوړېږي، بهر راویستل کېږي، دا صحیح ده. نو دا وینډوګانې شته دي، صحیح ده. نو هر یو ټایپ دا امټي وینډوګانې دي، خالي وینډو ده خو خالی ده، تش هول غوندې جوړېږي. څنګه چې پرون امټي ډور دا وینډوګانې دي خالي. لکه څنګه تاسو ته مالته دا ډیزاین وښودی په دغه کې صرف کنسپټ د کلیر کوم، صرف په دغه کې چې کوم دی دا خالي ما په دغه ځای کې شو کړی. دلته بره وګورئ، دا وګورئ صحیح شو. دا په څه باندې؟ دا په همغه آپشن باندې، صحیح ده که نه. راځو دلته او که تاسو امټي ډور پکار نو امټي دې نه کلیک کولی شئ. نو امټي لپاره شوا هایټ هر څه ورته ورکولی شئ دې نه ښه. او که تاسو دا کلیک دا شو، دا امټي شو، دا ډورونه دي موږ سره، دا بره کمان غوندې شکل لري، وینډوګانې دي، صحیح ده. بره کمان یا سنشیډ لري، روشندان چې ورته کوم یې ویلی شي، یا دغه شان وینډوګانې یا سلایډ وینډوګانې. دا ډبل هینګ دي. ډبل هینګ مطلب ډبل دغه لري، هینګ اصلا کې دا غاړه کې دا دغسې د هینګ وایي، دواړو طرف ته خلاصېږي. او دا سلایډ وینډوګانې دي، سلایډ حرکت کې، دغه شان دی حرکت کې، څنګه چې په یونیورسټیانو کې په دې ځینې کې لګېدلي پلازو ملازو کې، صحیح ده. سلایډ وینډو ورته وایي. او دا سپیشل وینډوګانې دي، سپیشل وګورئ هر یو ټایپ وینډو شته، مشکل خو به نه وي، صرف دلته راشي به دې نه یوز کوي. نو دې مطلب زه دا وینډو راواخله، جست وینډو راواله، د وینډو لپاره ویډ ورکړه، د هغې هایټ ورکړه، د ځمکې نه څونه جګ پکار دی اوکې که. دلته راشه ولګوه دا وینډو. نو دا ویډ چې کوم دی د زیات د 3 متره و، دا به ورته څه شی کړو، لږ به کم کړو ورته. نو دا مې ورته 2 کړو اوکې که. او دلته راشه، ته چې کله اوس وینډو لګوې که نه، دا انور ته وګوره، انور غوندې نشان چې کوم راغلی. آیا دا که داخل که خارج؟ څه مطلب داخل خارج؟ چوکاټ داخل غواړې که خارج غواړې، دې دا مطلب دی، صحیح ده. دا پی وي سي وینډوګانې چې وګورئ دا باندې نه خارج نه سي لګېږي، داسې باندې مې ولګول. سنټر کې بیا هلته هغه چوکاټ د اندازې وي که نه، هغه سټایل څه و، دیوال کې چې کوم هغه بیا هلته ته انتخابولی شي. پس ته سنټر کمانډ نه لري دلته ښه. دلته چې کله د کلیک ولګول، اوس درته څه وایي، دا دروازه چې کوم ده دې خوا کولاوه شي که اخوا کولاوه شي. لکه دې طرف ته دې خوا خو نه کولاوېږي، اخوا کولاوېږي، خو دې خوا درته بیا کولاو کړو که دې خوا درته کولاو کړه، ډور مې چې کوم هسې ویلې، صحیح شو. دا به ورته ورکوي چې کله دا وشو نو F3 بټنه کلیک ولګوئ، دا ته به دا وینډو څنګه کي وبښوي درته دا وینډو. هر یو ټایپ وینډو په دې کې شته. دا وینډو مې کلیک ولګوله، زه ته مې د دې دا د شیشې کلر لږ چینج کا، او بل د دې دا چوکاټونو لرګي کلر لږ چینج کا، صحیح ده. زه ته مې اول راشه دلته لږ کلر به لږ بل ورکړو، دلته مې داسې کلر ورکړو، پینټ وګورئ، دلته مې داسې خړ دیوال خو هم نه وي، پینټ زه دا مې داسې کلر ورکړه درته،
او زه غواړم په دې کې پی وي سي ډور وینډو کېږدم که نه پی وي سي باندې هم کتلي که نه یو کس ورته وایي چې پی وي سي راته پکې ولګوه لکه څنګه چې ما په همغه فولډر کې د هغه کې پی وي سي والا لګولې ده دا وګوره دا پی وي سي شکلونه ښکاري درته ده دا وګوره سپین سپین چې کوم صحیح ده لرګی نه دی که نه نو دې لپاره مې هڅې کړي دي دلته راغلی یم لرګی خو داسې دا اومګه ته دا لرګی دی ډور ته به راشي په دې به کلیک ولګوئ د ډور سیټینګ ته به لاړ شي دا د ډور د ځمکې نه 1 متر په ارتفاع دی سوري دا وینډو د ځمکې نه په 1 متر ارتفاع تاسو ارتفاع دې نه زیاتولی کمولی شئ 50 سانتي 50 سانتي اسونه ورکولی شئ دا بیا هایټ دی یعنې د دې ځای نه تر دې ځای پورې ارتفاع لري دا به تاسو د بیمه پورې رسوئ کوم ځای پورې بیمه پورې خو تاسو به دا مه یوز کوئ دا چې بل هغه سن شیډ ولري هغه یوز کوئ ځکه چې یا که هغه هم نه کار یې استعمالوئ که نه خو هغه شیډ غوندې څه لري هغه چې بیمه پورې رسوي نو بیا چې دا د ځمکې نه د 50 جیګه کې او بیمه پورې هغه دغه ور نه کړي ورته هغه سن لپاره نو بیا داسې اوږده جوړ شي بیا بد ښکاري دونه اوږدې خو نه وي که نه دروازې صحیح ده نو هغه به تاسو په دې کې به بیا هغه ټایپ به پیدا کوئ هغه ټایپ مې ته پر وختي وښودل لکه دغسې بره دغه چې ولري ښه نورو کې شته دی دی بیا څه شی دی دی بیا ویټ دی څونه پراخوالی دی کومې نقطې نه غواړې دا ولګې هغه په ډور کې هم دغه کمانډونه پاتې شوي دا ډېر ایزي خبره داسې شی دی دا درته صرف ښایي پریویو وایي په پلان کې داسې ښکاري نما کې به داسې ښکاري نما کې او عام یو ایزومتریک وي کې به داسې ښکاري او 3D کې به داسې ښکاري او چې صحیح ریل ګورې نو ریل به داسې ښکاري جست یو ویو د ګورې که نه په پلان کې څنګه ښکاري نما کې څنګه ښکاري نو داسې نه تاسو کتلی شئ صحیح شو ښه ګورې زه ورته یم چې دا پرامیټر دی په پرامیټر کې تا ته ما ویلې چې په دې کې دا د وینډو دا چوکاټونه چې کوم دي دا داخلي چې کوم پتې دي که نه دغه ته د اندازې ورکول تاسو دې نه ورکولی شئ ورته دا وګوره شیټ فریم دی وینډو فریمونه چې کوم دي فریمونه تکنس 15 سانتي دی صحیح ده آپشن کې چې کوم دی دلته مطلب د 2D لپاره کومه څه کلر غواړئ دا ټولرانس لیفټ او رایټ سیټ دا ټولې اندازې دي دا کومه اندازه به چینج کوو او دا ډېرې اندازې د وینډوګانې تاسو دې نه چینج کولی شئ که دې نه چینج کوئ که نه تاسو مین دا پرامیټر لري کې پرامیټر اندازې ته وایي صحیح ده تاسو ته راشئ په دې سپیشل وینډو سیټینګ باندې کلیک ولګوئ څه باندې کلیک لګوئ سپیشل وینډو سیټینګ په سپیشل وینډو سیټینګ کې جنرال کې دلته وګورئ هماغه کیسینګ دی که نه کیسینګ آوټ او ان هغه دروازه کې څنګه مې چې لرې کوم یې لګول انجینر صاحب څنګه پښتنه وکړه دا لګولی شي دې ځای کې انجینر صاحب چې اوس پښتنه وکړه دا دروازه چې دی دا چوکاټ داخل کې څنګه راوده وکړو دا داخل او خوا اندازې دي صحیح چوکاټ کومه سي فکس کې دا هینګینګ دی که جنګینګ یې لیکلی دا دې باندې تاسو کلیک ولګوئ په ویو ګورئ چې دا څه کار کوي صحیح ده که نه دې ځای کې لیفټ طرف ته رایټ طرف ته بیا په دې باندې کلیک ولګوئ تا ته بیا دا سیټینګونه درکوي هماغه د دې هغه جوینټونه وینټونه بټ جوینټ دا دې ځای کې اندازې ورته ورکولی شئ صحیح شو نمبر اف شیټ چې کوم دی دا دې ځای کې دا 3 2 ته ورکولی شي زه ته هم دا کې کومه شیشه چې ته ما ته ښیې شیشه کې دا راوله دا وګورئ دا شیونه چې کوم دی ګریډونه یو 4 راوله بل 3 راوله دونه اندازې سره راوله دا وکړئ که د کې ګریډونه راغلل پوهېږئ که نه دا ګریډونه تاسو زیاتولی کمولی شئ دې سره زه ته بس یاره ګریډونه مه راوله دا ساده که راته چې بل ډیزاین ورکولی شئ نو دا به نیکسټ کوي دا موږ په ډور کې ویلې دا خبرې ښه وایي اوپننګ لاین خو دا د 2D لپاره دی ښه د 3D خپل اوپننګ دلته شته چې یو کڼکۍ څنګه کولاوېږي دا په دیوال کې کومه سي فکس کوي دا وګوره څونه فاصله کې دې خوا ډیپ دا خوا لاړ شي دې خوا لاړ شي دغه فاصله دیوال کې دا کڼکۍ څنګه فکس کوي دا د هغه اندازې دي صحیح شو کارنر کې کومه سي ولګول شي صرف دا دروازې په دیوال کې کم فارمیټ کم شکل سره تاسو غواړئ فکس کوي وی لګوئ دا جنټونه دیم هغه د ارک هغه دروازه کې پاتې شو که نه نو دلته آف دی که دا تاسو آن کوئ کوم قسم پکار دی مسندري والا پکار دی سټریټ پکار دی کومه سي پکار دی دې اندازې هر څه ورکولی شي دونه خوندور نه ښکاري دا وګوره پاس به پې یو دانه لیر دی شي دا کمان شکل کې غواړئ کمان شکل کې هم راځي نو د دې اندازې تاسو دې کې ورته چینج کولی شئ دا ځای کې ورته ویډ او هایډ هر څه ورته ورکولی شي د دې دونه استعمال نه شي دا آف کوي صحیح شو دا به نیکسټ کوي کله نیکسټ کوي دلته وایي پرامیټر فار لیسټینګ
تا ته ویلې چې تاسو د دروازې قیمت به 1500 ورکړي که تاسو د دې دروازې مله ته یو وینډو چې کوم ده تاسو ټول محاسبه ورته وکړئ چې یو وینډو تا ته په 100 روپۍ باندې پرېوځي په 3000 4000 روپۍ باندې ته پرېوځي نو دا ته به څه کوي تا په خپل پلان کې 200 یو نیم سل یا شل دېرش دانې وینډوګانې استعمال کړلې اندازې خو یې دې ورکړي دي که نه بیا چې کله دا موږ دا ورکړو که نه او دا اوکې کړو نو دلته بیا لاندې موږ راځو دلته سره زور ته مې ما ته وکړې د ډور لیست راته وښایه ته چې کله په دې باندې کلیک ولګې دا د ډورونو لیست ښایي درته په ډورونو لیست کې درته څه وایي سوري یار وینډو زه د ډور ته وینډو وایم هلته دا ته وایي چې دا دون اندازې لري دا ما ډور انتخاب کړو دلته مې بیا ډور انتخاب کړو چې څنګه نه ښکاري وینډو ته راشئ وینډو لیست دا وال لیست دی وینډو لیست باندې کلیک ولګوئ دلته وګوره تا ته وایي دا په 2D سمبل یې داسې دی او 3D داسې دی دا دون اندازې کوانټیټي یو دانه ده وګوره څو دانې دي یو دانه ده فرام روم نمبر د نه ورکړی چې کوم نمبر ورکړی دا روم نمبر دا په دې کې لګېدلی په دې کې لګېدلی ده د دې ویټ د دې هایټ دونه دی صحیح ده او د دې تکنیس خو نه وي تکنیس خو مطلب همغه اندازې باندې معلوم وي که نه چې څونه تکنیس د وال د مطابق هغه مطابق باندې صحیح ده دا دې چې د اندازې دي یا د وال تکنیس دا دی ورکول شوی دی دا د وال تکنیس دی چې دا ټول نه ورکول شوي دي خو د دې موږ قیمت هم ورکړی دا کوم یو ټایپ وینډو د هغه د وینډو نوم دلته ورکول شوی دی نو دا تاسو چې څونه ټول ریپورټونه دغه کوي او تاسو غواړئ د دې پیدا کړئ چې 100 روپۍ خرچه په دې راځي څونه دی ټول قیمت ملټیپلیکیشن کوي یو قیمت مې 100 روپۍ ورکړی نو دا چې څونه نه همغه سره ضرب کېږي نو ټول پیسې درته ښایي تاسو ته مې ویلي چې اسټیمیشن کېږي که نه دې سره دا اسټیمیشن کېږي دا پرنټ کولی شي ډایرکټ لاړ شئ کنټرول پی بټن په دې باندې کلیک ولګوئ دا تاسو پرنټ کولی شئ صحیح ده پرنټ کولی شئ یو پرنټ غواړئ دوه پرنټ غواړئ یو ډایرکټ پرنټ کلیک ولګوه فکر کوم د همدې ریزي پریویو ګوره پرنټ پریویو نشته خو پریویو ګوره ډایرکټ ته پرنټ کېږي دا صحیح ده زه ورته یم چې ما ته د وال لیست راکړه دې کې چې دا څونه وال دی روپ کنسټرکشن راته راکړه ټول وګوره تاسو په دې کې یو وال لګېدلی دی والي مې دونه دی حجم یې درته وښودل تکنیس یې دونه دی 25 سانتي و که نه دا ګوره په متر کې ښایي درته ښه او دا 3.10 سانتي چې کوم دی که نه 3.10 هایټ لري دونه ایریا لري دا پرامیټر دی دا لین دی ټول درته ښایي دې کې ته سیټینګ میټینګ کولی شي د سټایل مایل چینج کولی شي څونه دیوالونه چې کوم دي وال لیست کې درته ښایي مشکل خو به نه وي اسټیمیشن تاسو دې نه کولی شئ وینډو ولګېدله خو د وینډو دا نه د وینډو پی وي سي رنګ راغی او نه د شیشې رنګ بدل شو مین چیز پکې دا دی وینډو کم ټایپ پکار دی کم سایز پکار دی او کم سټایل کې پکار دی نو سټایل نه خو تاسو دا مې یو دانه وکتل چې دا که نه بس زه ورته مې دا وینډو رنګ سپین که پی وي سي وینډو ته یې جوړ کړه وینډو شیشې رنګ بدل کړه تاسو په دې کې چې دا ټول آپشن مې ورته ویلې کوم کمانډ پکې رانغی اول واپس سر نه لاړ شه سر کې ګوره ته چې کله سم نیکسټ کې که نه دا دلته وایي سم نه ښیي دا ګوره ته په دې ځای کې ولاړې ښه دا وایي سب ټیپ پیج که نه سلیکشن جنرل سیټینګ دی ته به په دې بټن باندې کلیک ولګوې دا ته ښکاري پهله چې په دې باندې کلیک ولګولو اوس هر څه بدل شو هماغه خبرو اپوزیټ شولې ګوره زه چینج کوم دلته وګوره پرایم ان شیډ راغی که نه په پرایم ان شیډ کې دا پرایمونه دي 3D لپاره که نه ته څه وایي او د 2D لپاره کټ لاین ماین څنګه ته وښایي 2D کې زه ورته یم 3D کې چې ما ته آوټ سایډ چې کوم دی آوټ سایډ پی وي سي کې ما ته دا نکل راته راکړه دا او د بل طرف کې ما ته ورته یم څه شی راکړه دغه نکل والا راکړه صحیح شو یا دغه ورته کلیک کولی شئ هغه هم صحیح دی هم اوسپنه ده صحیح ده که نه ده صحیح شو هند سایډ آوټ سایډ ته مې دا ورکړو اوس شیشې ته کوم کې سره موږ رنګ واړی دی بیا نیکسټ کا د شیشې لپاره دا وګوره دا راغی ګلاس نو ته مې ګلاس چې کوم دی بلو ګلاس یوز کا بلو ګلاس یوز کا نو دا سیټینګ دی چې کله وکړه اوکې کا پوه نه شوئ نو ته دا رنګ د شیشې لږ ذره ډفرنټ کا رنګ څنګه چینج کولی شو شیشې تاسو به راشئ آپشن ته په آپشن کې به راشئ الیمنټ او سرفیس ته به راشئ چې کله سرفیس ته راغللی صحیح ده اول ته به د هغې هغه کلر به څه شی کوي په دې ځای کې به د ګلاس بلو ګلاس به کلیک کوي دا رنګ یې اخیستی دی او دویم د دې شیشې رنګ چې کوم دی کومه سي نارمل شیشې کومه سي ښایسته ښکاري چې هغسې رنګ ورکړو ورته ګوره په دې ډبل کلیک ولګوئ داسې که داسې تک شنه شوه نو صحیح ده ډېر شنه شوه که نه دا هم صحیح دی خو دا به اوکې که دا به داسې شو دې کلر ملر هر څه چینج کولی شي برایټنس او اوپیسټي لږ کمه کا لږه تیزه کا دا هم چې کله ته ورکړه اوکې که دا وګوره رنګ داسې شو
دا وال هم داسې دی نو ځکه داسې خوندور نه ښکاري. د وال کلر چې کوم دی وال ته به کلر ورکړو زه ورته مسمړه موږ سره داسې وال دی وګورئ پوه نه شولئ صحیح ده که نه دا ولې اخواسه نه ښکاري دا شیشه یو طرفه ده یاره فکر کوم چې اخوا داسې جوړ شي نو بیا به ښکاره شي هغه وګوره صحیح ده که نه کلیر دې طرف ته برایټنس لږ ذره ډېر تیز دی چمکدار راغی که نه چمک ډېره وي د دې چې رینډرینګ وکړي ډېر ښایسته بیا ښکاري دا ښه پوه شولئ مشکل خو نشته ښه دا و موږ سره وینډو هر یو ټایپ وینډو بس یوز کولی شئ صحیح ده نور یوز کوم که بس استعمالولی شئ هر یو وینډو استعمال دی یوز کولی شئ راځو کالم ته کالم ته راغلم کالم خو پېژنئ کالم ته ویلی شي که نه پایې ته وایي نو تا ته وایي کالم هایټ چې اتومات اخلي په دې خو پوهېږي که نه د سټوري چې څونه ارتفاع د هغو نه اخلي زه ورته یم نه دا نو لینکه زه په خپل خوا کالم ته هایټ ورکوم ښه څونه ویټ ورکړې څونه هایټ وړکړې یو سرکولر ده ښه دایروي شکل نو دایروي شکل لپاره به شوا ورکړې یا به قطر ورکړې که نه او د ریکټینګولر شکل لپاره به طول عرض ورکړې که نه نو دا یاره بس په همدې دیش کې صحیح ده دیش متر دی طول او عرض ولري او که ته وایې چې نه چې ته ګوره ته دیش ورکړه 25 ورکړه اتومات دا بل هم چینج کېږي او ته یم یو چې کوم دی ما ته مطلب طول عرض زیات کا عرض کم کا نو دا ټیک مارک لري که دا وګوره لینک درته ښکاري دا لرې کا اوس تاسو کولی شئ یو دیش کې بل 25 کوي بعضې وخت کې داسې هم پکارېږي که نه یو پایه جوړوئ مشکل خو به نه وي دې باندې سرکولر کېږي ښه او دا هغه بل ټایپ دی خو د دې دونه دغه نشته هغه یاسې وګوره د دوه قسمه اندازې اخلي صحیح ده برجونه هغه کې په کار راځي صحیح ده دغه والا غوندې پایې د موږ دغه دوانه ټایپ ډېر استعمالوو صحیح شو ښه دا ته وایي چې څونه کوم قسم مواد غواړي پایې لپاره باید آر سی سی ورکړو که نه آر سی سی په دې کې اسټیل شته دی درته مې ویلی که نه آر سی سی به ورکړي چې کته کې درته ښکاره شي ښه دا خو د موادو څونه ارتفاع په کار ده دا ولې دوه نوي راغلې ده دیوال چې کله موږ سم دلته نو لینک لیکو اتومات په خپله 3 اخلي که نه او دا دوه نوي راغلې ده دې د پاسه بیم دی که نه هغې ورته مخکې نه محاسبه کړې چې بیم دی سلب دی که نه صحیح ده که نه او دا مې ته صحیح سټنډرډ کار کړی مو چې څنګه بیم او ستا څنګه جوړوي راځو اوس بېرته بیا مې یو ځل بیا کار کوم دا فریم سټرکچر یې څه دي فریم سټرکچر دا فریم سټرکچر یې څنګه جوړېږي بیا به هغې نه پس پکې بیا پارټیشن یې وکړئ هغه پکې وکړئ صحیح ده لکه فریم سټرکچر د جوړوم نو ته مې داسې کار وکړه چې 2 ورته ورکړه 10 سانتي به بیم کېدو 10 سانتي 15 سانتي به پې سلب کېدو 10 سانتي به پې سلب کېدو 10 سانتي نه به زیات نه ورکړې ښه 12 کمترین 12 ده که نه زیاترین ته 15 نه 14 پورې ورکولی شي صحیح ده لکه نظر د سټنډرډ صحیح ده ګورئ 10 سانتي نه به زیات نه ورکړې ولې تاسو د ګراوند فلور ارتفاع چې کم ده ټوله 3 او 10 زیات دې ورکړه بیا بره تښتي نو ته وایې چې یاره زه زیات ورکوم حتما زیات یې پرې که نه 3 او 10 نیول کېږي پرې فریم سټرکچرونو کې ټوټل ارتفاع چې کم ده د 5 چته پورې 3 او 90 چې کم دی 2 او 90 چې کم دی کالم وي بیا په دې باندې 1.5 سانتي بیم وي 10 15 12 سانتي پسله وي نو دا ټوټل ارتفاع په رهایشي کورونو کې ټول 3 او 10 3 او 15 سي په دې پلازو هغه کې چې کم دی ارتفاع چې کم دی د دې ځمکې نه تر 5 چته پورې دا 3 او 10 پورې نیول کېږي ارتفاع لږ زیات دی ځکه د بیمو هایټ زیات دی که نه صحیح شو نو دلته بیا تاسو به څه کوئ ګراوند ته به راځئ د دې ارتفاع به ځان سره په نظر کې مخکې نه زیاته نیسئ 3 او 10 په ځای باندې ټول لاړ شه 3 او 10 که 3 او 40 که نه پوه شولئ نو دا 3 او 10 صحیح دی دا مې 2 اویا کو ښه چې 2 اویا دې کو نو اوس درته وایي چې کوم قسم میټیریل غواړئ میټیریل کوم قسم ورکوئ که نه دې ځای کې تاسو هغه میټیریل ورکولی شئ نو زه میټیریل په حال پرېږدم دا ساده خپل میټیریل ورکولی صحیح شو دې ځای کې میټیریل هم ورکولی شئ ښه دا چې کله وشو نو ته هم سټریټ یې کړه ګوره مایل راته مه راوله ښه سیده نو سیده کلیک وکړه کې پایې جوړېږي مایل باندې جوړېږي نو ته مایل دې نه مه جوړوه د نو دې ځای کې تاسو کولی شئ چې دا سټریټ کړئ د سټریټ نه پس ماډل کلر او پلان او په پلار څه کلي دي په فلور ان پلان ان سیکشن کې صحیح ده او په ماډل کې دې ځای کې تاسو دا میټیریل ورکولی شئ به دا اوکې کړئ چې کله مو اوکې کړه زه دلته کلیک لګوم
جست یو کلیک لګوم پایه جوړیږي، کلیک لګاوه پایه جوړیږي، کلیک لګاوه پایه جوړیږي. راشه 3D کې وګوره کنه دا پایې شولې. صحیح ده؟ پایې ولګېدلې. زه ته هم داسې کار وکړه چې ته ما ته پایه ولګوه کالم، یو پایه خو دلته راته ولګوله څه شو زیدي چې کې که نه، یعنی یو مرکز کې پایه دې ولګوله. زه ته هم د دې پایې د دې نقطې نه رایټ کلیک ولګوه او دلته راشه او سپین ته راشه ملټیپل ته. په ملټیپل کې زه ته هم داسې ما ته 10 پایې ولګوه، نو 9 ورکه یو او 9 څو کېږي 10 کېږي که نه. او ته هم د هر یو سپین چې کوم دی وایا چې کومه ده وایا یو پایې په منځ کې سپین چې ورته کوم یو وایي که نه. نو ته هم دا څو متره که 3 متره که مطلب کمترین مطلب 3 موږ ونیول، نو 300 ورته ورکه. څونه ورته ورکه 300. نو دا 300 ورته ورکه، دا انټر که. نو د دې پایې سپین چې کوم دی دا به 3 متره وي. دا وګوره 10 پایې ما ته جوړې کړلې پوه نه شولې. نو راځو به ګورو چې دا د دې نه دې پورې 3 متره دی که دې نه د دې پورې 3 متره هر څونه تاسو به بیا دا د دې نه 3 متره دی ښه. دا به 3 او څو ورکوئ 3 او 25 به ورکوئ. بالکل صحیح ده. سنټر نه اخیستی ده. صحیح ده که نه؟ صحیح شو؟ ښه دا خو شو وایا دونه شوله. په دې باندې مې کلیک ولګول دا خو طول شو که نه. دې باندې به داسې ټول به انتخاب کوئ او بیا به پسې رایټ کلیک ولګوئ او بیا به دلته راشئ او بیا به ملټیپلس ته راشئ. زه ورته وایم یاره یو خو دا شو 19 راته داسې نورې جوړې کړه، نو 20 به شي که نه. سوګده غوندې پلاته جوړوم او دا داسې سټریټ کوي. څونه پکار دي؟ دا مې هم 3 کړه، 3 کړم که 4 یې کړم دا لږ ذره به چینج شو. صحیح ده؟ دا مې 4 کړه. صحیح شو؟ دا شو ډېره اوږده پلازم دا به داسې کار زیات مې نه ورکړي که څنګه نه کلیک خبره نه هلته رانه زیات لیکل شوي لکه چې 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صحیح شو. ما ویل چې خالد باید هغه هم زیات شو که نه. ښه صحیح شو دېسې پورې که نه. تاسو لاړ شئ پایې وګورئ تشې پایې دې ودرولې دي. صحیح ده؟ راځو دې باندې بیم اچو. بیم ته به راشو بیم ته او بیم دا بیم شو. کالم مې ورته ویلې ښه کالم کې ته بیا ډیزاین نه جوړوم ښه اوس زه ته پکې ښایسته کار کوم. راځم بیم ته راغلم صرف دا پرایم سټرکچر خبره مې ته وکړه چې دا مې ته جوړ کړم رالم دا بیم ته پسې دا میټیریل صحیح دي. کالم دلته ویټ مې څونه ورکړی 15 شو که څونه و 15 شو. نو دا مې 15 شو ونیول ویې ګورم څنګه به وګورئ دلته به راشي په دې به کلیک ولګوئ دلته به ښه ګورئ بیم ته راغلم. زه ورته یم دا بیم چې کوم دی دا ما ته په 15 باندې واچو په 15 باندې دې پروت واچوه. ارتفاق سره بیم زیاته وي که نه چې نظر د ډیزاین دا 40 کړه دا به ته 10 کړو دا به څونه کړو 10 کړو. صحیح شو بنا به دلته ځان ته برابرو 10 مې کړو. ګوره د مرکز نقطې نه ښه بیم همیشه د مرکز نه به راخلی. دا بیم دې راواخیستل ګوره دا سنګل بیم به راواخلي ښه بیم باندې به وروسته هم ډیټیل سره کار کوو. دلته راشي په دې باندې دا کلیک زه وایم دا بیم وګوره چې دا جیک خو به نه یې راغلی جیک راغلی دی لږ زره ښکاري. نو داسې به وکړئ په دې بیم باندې به کلیک ولګوئ او سیټینګ ته به راشئ دا به څو سانتي کم کړو 2 یې کم ډېر را باندې ټیټ کړه هماغه 10 سانتي ټیټ کړه ځکه چې 10 سانتي نور ورکوو چې صرف دغه شي که نه نو 200 یې کړه پوره 3 کړه بالکل صحیح ده پوره 3 کړه صحیح شو. په دې بیم باندې په دې ځای باندې کلیک کړه رایټ پې کلیک ولګوه ډریګ ملټیپل راواخله 19 دانې ورته ولیکه اوکې کړه دې ځای کې کلیک کړه او دلته راشه راویخله دلته کلیک ولګوه او بیا زیات شو مونږ خو دا کم که که نه صحیح شو دا ختم دې ځای پورې ښایي صحیح راغی که نه نو دلته بیم پکار دی. زه به څه کوم بیا به ځم د اندازې او دا هر څه به ورکوم نه
په دې باندې کلیک ولګوه، رایټ کلیک ولګوه، دلته راشه او ورته چې روټیټ اور کاپي، روټیټ او کاپي، روټیټ او کاپي ښه. دا غلط دی که نه؟ دا راوخله او دا خو سټریچ کېږي ښه که نه؟ بله نقطې هلته ټکسټ ده نو دا به ډریګ کړي. صحیح شو؟ همدې نقطې نه دا راوخله، دا راشه او داسې شه کلیک کړه، ملټیپل کې څو دانې؟ دا به څنډه دې خوا وتلي، دا ولې هغه فاصله درې وه، دا دا د خیال نه و که نه. دا یو دانه سټریچ کې بیا دغه کېږي، دا ولې دا تا ډریک سټریچ که دا وګوره دا کش که. صحیح شو؟ کلیک کا، رایټ کلیک ولګوه، ملټیپلز ته راشه، نه دی اوکې که، په دې باندې کلیک که، په دې باندې کلیک که. دا صحیح شو چې کله ټولو شو دا که نه. مارکیو ته راشئ، مارکیو نه پس دا سلیکټ که، ټول داسې انتخاب که مارکیو سره ښه، کنټرول سی سره کاپي که. دا مه کوئ دا سلپ خو واچوئ که نه، سلپ پاتې دی. څه شی پاتې دی؟ سلپ پاتې دی. سلپ ته راشئ، سلپ زه ورته تکنیس ورته ورکړه څونه 10 سانتي اوکې که. سلپ کې دا سلپ راوخله، دې ځای کې کلیک که. اوکې دا ریکټنګل راوخله، ریکټنګل صحیح شو که نه. سلب واچوه زه ورته مې دا سلب چې دی پیک باندې وباسه، یو 15 سانتي یو 10 سانتي باندې وباسه، نه یو 15 سانتي 40 سانتي پیک باندې وباسه. نو په دې باندې کلیک ولګوه، چې کله دې په دې باندې کلیک ولګول دلته یو کمانډ دی باندې وروسته ډیټیل سره خبره کوو، آفسیټ دی، آفسیټ آل ایج نه څونه غواړې باندې فاصله باسه. دلته مې یو 30 سانتي باندې وباسه، 30 سانتي سلب باندې ووتل، څو سانتي؟ 30 سانتي. زه ورته نه یاره ټول طرفونه نه مه باسه، هغه طرفونه ته صحیح دی، صرف دې مخې نه دلته سټایل ورته ورکوم مخې ته. نو بیا به تاسو په دې سلب باندې به کلیک ولګئ، سلب کې بیا دا کمانډ راځي دلته څه لیکي، دا سبټریکټ دی، دا ایډ دی، ایډ به کلیک ولګوئ. صحیح ده. سبټریکټ د لپاره کوو چې دې ځای کې تاسو سره زینه ده، دې ځای کې مثال دې ځای کې څه شی ده؟ زینه ده، بامبوټۍ ده، دا بامبوټۍ لپاره دا ځای سبټریکټ دا ختم شي، دې لپاره دا ختم کړو. صحیح ده که نه؟ ښه دلته اوس یو ډیزاین پکې ورکوو، دې ځای کې په دې باندې کلیک ولګوئ، آټ ته راشئ، ایټ ته چې کله ایټ ته راغللې کومه ته ډیزاین ورکوي، زه ورته میرا د دې ځای نه د یو ګولۍ غوندې ډیزاین ورکوو، دلته کلیک ولګوئ. صحیح شو؟ چې کله کلیک هم ولګول نو دلته یو بل کمانډ درکوي، ته څنګه نه راکړی ښه دا ځکه نه راکړي، تا ریکټنګل کلیک کړی، په دې کلیک ولګوو کمانډ درکوي درته. اوس وګوره دا درکړه درته، اوس یې ما کمانډ صحیح را نه کړو، اول باید په دې کلیک ولګو، بیا چې کله په دې کلیک ولګئ، بیا چې کله ته په دې باندې کلیک ولګئ، بیا کوم ځای نه شروع کړي هغه کرب کمانډ باید ماته راکړي چې دلته څونه ګولۍ ورکړي، څونه کرب ورکړي، هغه کمانډ باید راکړي. کمانډ نشته دی. زه ورته یم چې دلته مې کلیک ولګول، وګوره دا خو سیده سیده جوړېږي که نه، دلته بل آپشن درکوي چې څنګه غیب دی، چې څونه دغه ورکړي درته شوا ورکړي، څونه کرب کې پکار دی، دا داسې ګولۍ غوندې جوړوم هغه هم دې کې شته دی، خاصه مشکل څه د وجې پکې نشته، نه یې درکړی. دا فیلټ دی، فیلټ نه دا ایلیویټ دی، دا مې ته کار کړي، دا فیلټ دی. فیلټ سره بیا کولی شئ دا حل کړئ دا مشکل. صحیح ده. زه دې ځای پورې راغلم، هلته کوم ځای پورې شوی دی، د دې ځای پورې، یعنې د دې ځای پورې مې کلیک ولګول، بیا مې دلته کلیک ولګول. صحیح ده. بیا به واپس راشي، دا مې دلته بند کړو، دغه ځای څه ته ښکاري دا څنډه، په دې باندې به کلیک ولګئ او دا فیلټ کمانډ وګورئ، فیلټ دې سره دا تاسو فیلټ کولی شئ په دونه شوا سره. ورته دا فیلټ شوا ډېره کمه ده، په دې کلیک کړه او دا فیلټ کمانډ کلیک کړه، ورته دې ته شوا ورکړه 200 یا زیاته کړه. صحیح ده که نه؟ ورته مې ورکړه 400 مې دې ته ورکړه، په دې باندې کلیک لګوم، هغه کمانډ یې ښایسته کمانډ دی، وروسته درکوي د 400 په دې باندې. صحیح شو؟ د دې هم دلته داسې کار وکړئ، یو دانه سرکولر پایه راواخلئ، سرکولر پایه وګورئ،
سرکولر فایه 25 صحیح دی ارتفاع ته ډایرکټ د 3 او لس کوي ها د یو پای مدل کې وصله دغه شان ته ډایرکټ وایي کنه صحیح ده د باندې کلیک ولګو دا صحیح شو 3 او لس یو مدل کې وصله یو بل نه بس لس سانتي دی پاسه سلاب اچو کنه سلاب هم لس سانتي واچول کنه دا سلاب دی واچول هغه باندې خورینګونه او دی باندې رنگ نشته خو دا به ډایرکټ وسره وصله به ور سره صحیح ده دا لس سانتي سلاب شو د زمکه نه سونه سبجیګه 3 او لس بجیګه کنه یې لړی کې وګورئ وګوره سلاب په پاسه پروت دی ښکاري لاړ به شي ټوټي ته به راشئ مارکیو ته به راشئ په مارکیو ته په دې باندې به کلیک ولګئ کنټرول سی سره دا کاپي کا سټوري 1 ته لاړ شه کنټرول وی سره پیسټ بیا کلیک ولګوه فایل ته لاړ شه کنټرول وی سره پیسټ بیا کلیک ولګوه تاسو نور سټوریان هم جوړ کړئ 3D وګورئ ښکاري بیا پکې دې نه پارټیشن والی کوئ که هر څه کوئ مخې ته ورته ډیزاین جوړوئ که نه ډیزاین څنګه جوړېږي دا د پی وي سي ډیزاین چې ورته جوړوئ دا الکوبان والا ډیزاین به پی وي سي نه صحیح ده هغه ډیزاین ورته جوړولی شئ پوهېږئ زینه خو ورته بیا وروسته ورته ډیټیل سره ورته وایم زینې لپاره به ټوټي ته راشئ دلته غواړئ چې دې ځای کې زینه ځای پر ځای کړي که نه نو زینې لپاره دلته راشئ سټیر ته په سټیر باندې به کلیک کړئ سټیر خو بیا وروسته ډیټیل سره ویو کوم یو سټیر دی دا سټیر کوم سټیر دی د هغې اندازې هر څه ورکولی شي دې ځای کې دا اوکې که دا نه وي نو کریټ سټیر ته راشئ په کریټ سټیر کې سټیر انتخاب کړئ کوم سټیر دی دا سټیر دی یا دا سټیر دی صحیح ده کوم یو ده د دې عرض به ډېر زیات وي د دا مې اوکې کړه دا د هغې بیا لږ زره زیات دی داسې یې لګوو صحیح ده دلته اندازې ټولې ورکولی شي ټولې ته بیا ډیټیل سره وایم دې ځای کې دا اندازې ټولې ورکولی شي دلته دا نوزینګ راویستلی شي ټریټ باندې صحیح ده کټارې ته راشئ دلته صرف داخل ته کټاره راوله دلته راشه اول دا نو که په دې کلیک ولګوه او دا ورته دلته داخل ته که او ورته چې داسې کټاره ورکړه یا داسې کټاره ورکړه او دا ورته څه شی که کم دی نمبر چې کم دی دا ورته 8 دانې که اوکې که اوکې سیو کا دلته راشه کلیک ولګوه صحیح شو په دې کلیک کا دا بیا اندازې ټولې برابر دا راواله ډریګ یې که دې ځای کې کېده صحیح شو غټه یا وړی دا برابر په دې کلیک لګو دا راځو د صرف په دې اخرني منزل کې به دلته ما سره څه شی سینه پوه شولی صحیح شو که نه په دې نیو پیج مې کلیک ولګول نوی پیج مې راوست دا بیمونه داسې ترتیب سره اچول کېږي سلب او درې کالم دا کالمونو کې بیا ډیزاین ورکړه ها کالمونو کې ډیزاین ورکړه تاسو دې پکچر ته وګورئ دې کالم ته مې دا ډیزاین څنګه ورکړی دا وګورئ ښکاري ته تاسو یا مثال دغه شان دا ډیزاین مې زوینه تاسو څنګه کولی شئ ورکړئ دا ما په کالم جوړ کړی ښه دا وګورئ صحیح ده که نه نو څنګه جوړېږي کالم ته به راشئ کالم سیټینګ ته به راشئ دا به کلیک ولګوئ یونټ سیټینګ یې وارلی ذره چینج کړئ سانتي متر کلیک ولګوئ اوکې کې کالم ته راشئ کالم سیټینګ ته راشئ مطلب دا ورته څونه کوي 25 کوي صحیح ده دا چې کوم دی دا داسې کوي او دا ورته همدغه دا څونه ارتفاع لري بس همغه ورکوي میټیریل ته به راشئ میټیریل به دې ځای کې ورته یو دانه وټاکئ تمځه دلته داسې میټیریل ورکړه دا اوکې که دا کالم دلته جوړ کړه کالم جوړ شو که نه دې باندې کلیک ولګوه رایټ پې کلیک ولګوه او ډریګه کاپي واخله کاپي شوله په دې کلیک ولګوه سیټینګ ته لاړ شه د دې ارتفاع چې کوم دی دا 2 اویا و که نه دا ورته 1 اویا کړه
تکنس ورته څونه که 10 که میټیریل ته راشه میټیریل ورته چینج که اوکې که دا دیز نه راوخله او دا ډریک که دلته یې کړه بیا لاړ شه 3D کې راوګوره په دې باندې نږدې که دا دې سره پوهېږې که نه یو شو یعنې د پاسه دلته یو بل دغه غورځېږي هغه ورته واچوئ نو په دې باندې به کلیک ولګوئ ډریګه کاپي به واخلئ بیا به سیټینګ ته لاړ شئ سیټینګ کې به دا څونه کې دا همدونه صحیح دی ارتفاع یې 10 سانتي صحیح ده او په دې سیټینګ ته راشه په سیټینګ کې دا چې کوم دی ورته دا یو ډیزاین یا دا یو ډیزاین کلیک که اوکې که او د دې ارتفاع 10 سانتي او هغه بل مې څو چې کړی یو اویا مې چې کړی و که نه یو اویا یو 10 سانتي چې کړی ورسره پلس کې څو کړي همغه ورکړئ دا راوړو دلته یې کېدی واپس 3D ته لاړ شه وګورو نه ولې 3D کې به وګورو چې څنګه چل شو ارتفاع مته ور نه کړه په دې کلیک ولګه دا 10 سانتي کوي او دا ځمکې نه څونه چې کوي یو او اتیا که نه دا سیز مو غټ کړی و 10 سانتي د کوم یو چې هغه دې خو وځي نه چې یا که تاسو داسې ډیزاین دی که نه بیا به ډایرکټ دلته کې غوښتل کېږي داسې ده یا تاسو وتلی داسې ډیزاین کولی شئ چې وباسئ هغه مې بیا دغسې لپاره داسې باندې ویستلی ده وګورئ دا همدا اندازې دي کم یې زیات دی کلیویشن زیات که کم که پوه نه شولئ صحیح ده کم قسم ډیزاین دی پایه دا څنګه جوړېږي ما ته راوړه زه درته هغه جوړوم هغه شان ښه دا بهر پایو لپاره داخلي پایې خو پټې دي که نه بهر پایې ریکټنګولر داسې جوړېږي سرکولر پایې څنګه ډیزاین سره جوړولی شو سرکولر پایې هم داسې ډیزاین سره جوړولی شي تاسو به راشئ آبجیکټ ته به راشئ سیټینګ ته به راشئ چوکۍ ته به راشئ صحیح ده چې کله سیټینګ ته راغلی بره به لاړ شئ دا فرنیچر به بند کړئ تاسو به لاړ شئ بلډینګ سټرکچر ته په بلډینګ سټرکچر کې به تاسو راشئ ماډلینګ ته نه په دې ځای کې موږ سره د کنکریټ دی دا شو دې ځای به راشئ سټرکچر ایلیمنټس ته سټرکچر ایلیمنټس کې وګوره که نه کوم قسم پایه پکار ده شته که نه نو ته مې دا پایه یا دا پایه ډیزاین پکار دی ارتفاع هر څه هایډ ورته ورکړه صرف جست یو کلیک ولګوه اوکې که دا وګوره دا پایه پوه نه شوئ صحیح ده که نه دا سرکولر پایې ډیزاین دی داسې ډیزاین شته تیار پکې ښه هغه خو هم داسې ساده جوړېږي هغه کې ریټنګولر کې خو دونه چینجینګ وینجینګ پکې خلک نه راولي څومره سمپل یا هغونه ښه ښکاري بیا هم تاسو ښه یو یونیک غوندې ډیزاین جوړولی شئ په دې کلیک ولګوئ دغه بیا بیخي هغه د غټو غټو د سپینې ماڼۍ کې او دې ځایونو کې د استعمالېږي دا وګورئ دا غټې پایې دي لپاره مخې ته جوړېږي کانسیپ هم واخیستل مشکل خو به نه وي که نه میټیریل کلر هر څه چینج کولی شي اندازې هم غټولی ورکولی شي ورته دا موږ سره سرکولر پایې یاد دی کې صرف آبجیکټ کې په دې ځای کې آبجیکټ سیټینګ کې په کوم ځای کې په بلډینګ سټرکچر کې په سټرکچر ایلیمنټس کې پراته دي په دې کې ګوره رمپونه هم دي ښه رمپ خو پېژنئ که نه دا لاندې څنګه بیسمنټ ته چې کوم دغه کوزېږي بیسمنټ ته چې کوم لا ګاډۍ کوزېږي دغه ته رمپ ویلی شي صحیح ده نو یا عام مثال کور ته چې کوم تاسو دا ګاډی خېچوي دغه هم یو رمپ دی ښه ته وړوکی رمپ وایي دا رمپ دی او هغه لپاره مابینو لپاره هم جوړولی شئ د موټر زمیني لپاره هم جوړولی شئ رمپ دغه ته جنرل رمپ دی داسې چې هر پرپس لپاره استعمالوئ ښه لکه یو سکول کې په یو هاسپټل کې د هغه لپاره هغه مابینو لپاره لاره جوړول چې هغه باندې چیر دغه پرې وګرځېږي نو تاسو دې کې رمپ ته اندازې سټایل میټیریل سره ورته ورکولی شئ صرف یې کلیک ولګوئ رمپ جوړ شو وګوره دا دونه سلوپ کې دی ښه ته دې کلیک ولګوئ چې درته صحیح وښیي مشکل خو به نه وي ښه صحیح پوه شوئ کلیر دی دا خو داسې رم شو که نه اوس دلته یو رم بل جوړو دا موږ دا رم څنګه جوړ کړی دی دا رم دې رم ته لکه داسې ګورئ چې یو پایه دا شوه که نه
ډرېږه کاپي مې واخیستله د دې په مخامخ کې ما ته رم جوړ کړه د دې ته بره کور ته خېږو به دا دوه پایري بره کور ته خېږو کور ته څنګه څونه خېږي مش ته راشه ډریک کړه د یو سیټینګ ته لاړ شه دا خو ډېر داسې ده که نه زه ته هم زه داسې ارام جوړ کړه چې بس بره وخېږو دلته لاندې سړک دی دا کور لږ زره جیک دی په دې کلیک ولګوه او د دې ته داسې ټایل ورکوئ ټایل دا ټایل مې ورته ورکړه د دې ارتفاع 40 سانتي کوي دا صفر کوي به دا کورنه لسې لږ جیک کوي داسې واړو چې دته وخېږو صحیح ده دې نه به یو کاپي واخلم سیټینګ ته راغلم دې تھکنس مې چې کوم دی 10 سانتي که او دا ماینس 40 مې که یعنی ماینس 40 مې که ډاون مې که کوم یو دې انتخاب کړی دی دغه یو انتخاب که اول خو دا میټیریل چینج کوي یو سوایل ورته ورکوي یا بل 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 دا وګوره آرت ورته ورکوي صحیح ده او دیم دا ارتفاع د دې 10 که او دا ماینس 40 که صحیح شو خاوره د نه پسه کور ته خېږو سړک دی مثال کار څه شی دی څنګه به خېږو بره کور ته ګاډی به څنګه خېږي که نه رم جوړو سلوپ غوندې د رم لپاره به تاسو به راشئ ټوډي ته رم کته چې تاسو دې ځینه ورته وګورئ دې طرف نه داسې چې سلوپ به درته ښکاري که نه یو طرف نه ورته وګورئ نو کوم طرف د ویسټ طرف نه که نه نو ویسټ طرف نه ورته وګورئ یا د کوم طرف نه ورته وګورئ یا د ایست طرف نه ورته کار سایډ نه ورته وګورئ ښه داسې دا سړک داسې راغلی د کور داسې پاس خېږو دې طرف نه ورته وګورئ د ارم تا ته کومه څه شکل ښکاري دا کور دی که نه دا به پاس خېږو که نه صحیح ده زه ورته همسې کار وکړه رم ته راشه نه مارک ته راشه چې کله مارک ته راغللې په دې ځای کې کلیک ولګوه دلته څونه سلوپ سره جوړه یې څونه سلوپ سره جوړه دا رم یو دا ته وایي چې 1/2 یا 1/3 هغه ریشو نسبت چې لري صحیح ده داسې نسبت لري دا ته وایي چې هریزنټلي مطلب 2 متره لاړ شه او ورټیکل چې کوم دی خو هماغه څونه چې ارتفاع د 80 سانتي داسې نه چې داسې به 2 متره لاړ شي او دا پوینټ به دې سره وصل کړي چې دا هر څونه جوړ شو نو اول بس یو 2 متره لاین شو کړي او دا پاس لاین به راوخلې هغه 2 متره بیا وصل کړي دا ته 2 په نسبت د یو سلوپ شو یعنی 2 هریزنټل یو ورټیکل شو پوه شولې 2 رن شو یو رایز شو بس دلته کلیک ولګوه من خو یو اختیاري دی دلته سلوپ جوړ صحیح ده چې کله دې کلیک ولګول بیا دلته کلیک ولګول بیا دلته کلیک دا وشو زه دا خو دا کار راته کوم دا به راوخلې دا به د دې بټن سره راوخلې لږ زره دې خوا سایډ ته به یې کېږدو ستا خو همدا کار و بس زه همدا جوړوم نه ده که نه خو بل مثال هم در کوم تیار دلته راغلی و نو ته مېره دلته ما ته سټپ زینه جوړه کړه سټپ زینه جوړه کړه نو ته راشه دا ارتفاع وګوره دې نه د دې چې پر دا څو ارتفاع ده 40 زه ته مېره د 3 سټپونه جوړ کړو لکه 1 2 4 سټپونه جوړ کړو 4 سټپونه 40 راوخت نو 40 راوخت تقسیم کړه په 4 نو 10 که نه دلته به راشي یو وارې به دلته کلیک ولګئ لاندې به راشي 10 سانتي به ورکړي صحیح ده یاره څه شی دی راغستی مارک راواله په دې باندې کلیک ولګوه یو وارې لاندې راشي 10 سانتي ورکړه ښه دا ورته زه یم چې په 40 سانتي دې راشي بیا لاندې څو سانتي ورکړه 10 نو ته هم دا بیا 40 سانتي راشي بیا ورته لاندې څو سانتي ورکړه او ته هم دا بیا څو سانتي راشي 40 سانتي او لاندې راشه به دا 10 سره دا وصل که دا دلته وصل که دا دلته وصل که څو سټپه شو یعنی 1 2 3 او پاسې 4
صحیح ده که نه دا به 3D ته لاړ شي اول دغه یو مثال ته ګورې دا راواخله دغه نقطې نه راواخله انتخاب یې کړه د دونه نقطې نه راواخله او د دې ځای کې یې کېږي زه ورته وایم چې بس یاره دا ځای صحیح دی بس درته بیا هم دقیق سره دی یو لاین ډرا کړه کومه کې لاین ډرا کړه صحیح ده دې خوا راشه دا داسې راتاو کړه صحیح شو دلته ودرېږه سکیپ بټن ودرې په مینس کې کلیک ولګه کله مینس کې د کلیک ولګول دا سلیکټ کړه مینس کې سم د کلیک ولګول دا کمانډ درکوي دې کې دا پوش کمانډ راواخله پوش او دې ځای پورې پوش کړه پوش شو اوس به څه کوي بس بیا رایټ کلیک یا په خپله بخس ختمېږي انتخاب یې که لاړ شه میټیریل ته میټیریل ته لاړې په دې کلیک ولګوه سیټینګ ته راشه دې ځای کې دغه یو میټیریل پې اپلای کړه اوکې صحیح شو که نه مشکل خو نشته دا وګورئ همدغه په مزه باندې یو کمانډ چې یادوئ جوړوئ په خپله یو ښایسته غوندې پروجیکټ پکې کوئ صحیح ده ښه دا مو شو اوس دا زینه پکې څنګه جوړه شوې ده دلته مې یو یونیک زینه جوړه کړې دا یونیک دغه زینه سره یونیک غوندې دا وګوره دا زینه مې بیا په همدې کمانډ سره جوړه کړې وه ښه درته ما بل ورځ هم دا خبره وکړه چې ګوره ارکیکیټ سافټویر ډېر اسانه سافټویر دی دا ارکیکیټ سافټویر دا ارکیکیټ دا کمانډونه خو تاسو په خپله هم کتلی شئ دا وال یا ډور دی وینډور خو داسې یو یونیک غوندې ډیزاین څنګه جوړېږي دلته اوس موږ لږه غلطي وکړه دغه پاس دې ته پکار دی چې موږ لږ زره یو سانتي تیکنس ورکړی وی دغه څه سیده لاین هم ډایرکټ ډرا کړو لږ یو سانتي دې خوا راغلی وی که نه یو سانتي بیا لاندې راکوز شوی وی چې دی ته میټیریل ماربل څه شی ورکړي چې ماربل خو دې ته هم واخیستل شي که نه صحیح ده که نه به دغه زینه جوړه شوله مشکل شته بره کور دی کار چې دا زینه بره به پرې ورخېږي کلیر پوه شولئ ښه دا موږ سره څه شی وشو کالم هم وشو بیم هم وشو سلب به وویو ښه را به شو سلب ته سلب سیټینګ ته به راشي سلب ویو که بس سلب کې بیا ډېر کار دی دا به سبا وکړو سرکولر سلبونه څنګه جوړېږي دا ټول کار به سبا